بسم الله الرحمن الرحیم د سی پلس پلس نوې ویډیو ده لکه مخکې مې چې په تیره ویډیو کې په ایفلز باندې کار کړی بیا هم راځو ایفلز ایکسرسایز باندې کار کوو اپرکیز او لوور کیس الفابیټس مو پیدا کړي وو چې موږ به انپوټ کوو یو کریکټر هغه به یا اپرکیس یا لوور کیس الفابیټ لیټر اوسي دا موږ ته به میسج کې راکوو خو اوس راځو موږ وایو چې که چیرې انپوټ کوو موږ یو نمبر نو دې کې د موږ سره چیرې کې ویک ډیز دي راکړي سیده نو موږ سره د هغه په نیم باندې راکړي موږ وایو رزولټ دا چې اخلو انټیجر ویک اخلو سیده ویک مطلب یو ویریبل مې ورته ډیکلیئر کړه د انټیجر ټایپ دې کې ورته ورکوم چې سی آوټ یو میسج راکړه چې موږ ته وایي چې انټر ا نمبر from 1 to 7 صحیح ده انټر a number from 1 to 7 ځکه چې موږ سره د یو نه تر 2 پورې ورځې دي په هغه کې هفته کې سیده او بیا سین کوو موږ سره سین کوو څه شی موږ سره سین کوو ویک ښه موږ وایو اوس دې کې شرطونه ورکوم اف دغه ویک موږ سره مساوي شه د یو سره سیده نو موږ سره چې راکړه سی آوټ که موږ سره چې منډې موږ سره سی آوټ که منډې همدارنګه مخکې هم راځه ایلس اف اخله او ایلس اف موږ ته وایي چې که دغه ویک موږ سره مساوي شه د دوو سره که د دوو سره مساوي شه نو بیا څه شی که سی آوټ کوه موږ سره څه شی منډې ټیوزډې داسې ټیوزډې موږ سره راکوه سیده نو دغه شرطونه دي موږ سره ټول همدارنګه دا راځم دا کاپي کوم دغه کنټرول سی ښه سنډې منډې ټیوزډې وینزډې تھرسډې فرایډې سیټرډې او ختم سیده راځم ټیوزډې وشه منډې ټیوزډې وینزډې سوري دا کیپیټل باید ولیکل شي تھرسډې دې په ځای باندې شي ولیکل شي دې په ځای تھرسډې باید ولیکل شي THURSDAY Thursday او دې په ځای چې باید سی ولیکل شي دې په ځای باید مونږه منډې ټیوزډې وینسډې تھرسډې فرایډې ښه موږ سره باید که چیرې موږ یو ورکړه نو موږ سره څه کوه دا پرنټ کوه که چیرې دوم ورکړه هغه پرنټ کوه که چیرې دریم ورکړه موږ سره وینسډې پرنټ کوه او که چیرې څلور مې ورکړه موږ سره تھرسډې پرنټ کوه او که چیرې ما 5 ورکړه نو موږ سره فرایډې پرنټ کوه همدارنګه که چیرې ما 6 ورکړل نو موږ سره سیټرډې پرنټ کوه راځو موږ دا آوټپوټ ګورو یو نمبر ورکوو 5 مې ورکړل فرایډې صحیح شو بیا راځم ورته وایم چې نه 3 واخله وینسډې سیده نو موږ به نمبر انپوټ کوو او دې په ځای موږ سره څه شی راکوو موږ سره به هغه ورځې راکولې اوس راځو بل پروګرام ته بل پروګرام موږ ته وایي چې څه شی وکړه موږ یو نمبر واخله او نمبر چې شی کړه باید موږ ته هغه د میاشت ورځې وښیي چې دغه میاشت دومره ورځې ده سیده که چیرې موږ څو میاشتې دي په هغه کې موږ سره په یو میاشت کې موږ سره 12 میاشتې سیده یو نه تر 12 پورې میاشتې واخله سیده enter a number enter a number for month enter number from for month د یو نه تر 12 پورې نمبر واخله د منت لپاره د یو نه تر 12 پورې سیده نو بیا به څه کېږي که چیرې یو دې ورکړه نو بیا موږ ته به څه راکړي باید دا موږ ته وایي چې دا 10 ورځې ده سیده او که چیرې 2 دې ورکړه 2 موږ ته څه شي باید داسې موږ سره یو دېرش شي همدارنګه دا ویک تاسو هم چینج کولی شئ دلته منت کوي سیده دلته څه واخلئ منت واخلئ صحیح منت واخلئ دلته هم منت واخلئ تاسو خپل خوښه ده سیده زما ډایرکټ اندې پروګرام کې درته وکړه چې مطلب دغه ځای کې باید تاسو منت واخلئ سیده دغلته راشئ دلته هم بیا تاسو منت کوئ دا دلته منت کوي او دا به 30 شي دا به څه شي دغلته منت کوي او راشئ دلته هم منت کوي MONTH دلته هم منت واخلئ سیده دلته هم منت اخلئ دلته هم منت سیده راځم ګوره که چیرې ما درې ورکړل باید څه شی راکړي درې هم موږ ته وایي چې څه واخله درې موږ ته داسې واخله چې یا 28 ورځې سوري یا 28 ورځې یا څه کوي اور 29 که سیده چار یو تاسو خپله ورته اخلئ سیده مطلب هغه میاشته به ګورئ چې څومره ورځې سیده هغه به تاسو ورکوئ ګوره دا هم 10 واخله څه شی که دا موږ سره 31 واخله او دا هم چې که 31 واخله همدارنګه راځي دلته څه شی کې دغه به کاپي کوي چې مطلب څو ځلې پرنټ شي ځکه چې شپږ شو نو 8 9 10 11 12 دا څه شی دا موږ سره 12 سره مساوي شي همدارنګه دا منت یې سیده نو څه شی دا شپږ شه دا څه که اووه که او دا څه شی که اته که او دا 9 که دا 10 که دا سوري دا 11 که او دا 12 صحیح شه
نو بس موږ سره هغه برابر شي چې که چیرې ما یو انټر کړو نو موږ سره به چې 30 ډے وي دا میاشت که چیرې دوه انټر کې یو 10 ورځې دا موږ ته وي که چیرې درې انټر کې دا بعض وخت اته وي شي بعضې 9 وي سیده راځه موږ دا آوټپوټ غواړو سیده که ومې ورکړل موږ ته څه کېږي ومه میاشت موږ سره یو 10 ورځې ده که چیرې ما څه ورکړل درې ورکړل درې موږ سره 28 او 29 ترمنځ ده سیده نو دا و زموږ دویم پروګرام راځو دریم پروګرام ته خپل دریم پروګرام کې موږ وایو چې دریم پروګرام موږ سره څنګه ده دریم پروګرام موږ سره داسې ده چې که چیرې ما څه ورکړه انپوټ کوو سیده انپوټ دا انپوټ کوو سیده یو نمبر هغه نمبر کې مطلب موږ سره مختلف قسمه نوټس دي سیده موږ سره نوټس دي سیده مطلب موږ سره بعضې 500 دي بعضې په 100 دي بعضې په 200 دي بعضې د انسي اخله تر یو پورې سیده موږ سره دومره نوټس دي که چیرې دغه نوټس مطلب د روپۍ ما ورکړلې نو د روپۍ کې څه شي باید موږ سره یو 600 واخیستل شي یو 100 واخیستل شي مطلب 100 روپۍ مې چې ورکړې هغه روپو مطابق موږ سره باید لړ شي دې دپاره زموږ پروګرام لیکو سیده ښه دلته ګوره لیکل کوو پروګرام داسې لیکو چې موږ وایو دلته څه واخله موږ سره فرست انټیجر اماونټ واخله سیده اماونټ په اے ایم باندې ښیم سیده اے ایم څه شی ده موږ سره اے ایم سره اماونټ اے ایم یو سیده اے ایم یو واخله اے ایم یو مینس اماونټ او بل څه اخلم او بل موږ سره څه اخلم انټیجر اخلم انټیجر کې وایم چې نوٹ 500 والا او بل نوٹ 200 والا نوٹ 100 والا سیده دا نوټونو نومونه سیده نوٹ 50 نوٹ 40 note 30 note 30 note 20 او note 5 او note 1 صحیح شو دا زمونږ نوټونه شول سیده زه در چې کوم دغه کاپي کول غواړم دا راځم دا کاپي کوم او دا لاندې د پیسټ کول غواړم او دا ټول چې کوم دا ټول مساوي د صفر سره کوم خو صفر سره مساوي کول لپاره دلته هم ټول باید څه کېږي دا ټول مساوي شي ځکه چې دې نه مخکې ما نمبر ورکړی نه موږ سره باید ټول مساوي صفر سره وي سیده دلته هم صفر کا دلته هم صفر دا څه شو مطلب دا نوٹ 500 200 100 دا ټول موږ سره مساوي څه شول مساوي د صفر سره شول اوس دلته ورته وایم چې سی اوټ انټر اماونټ of your okay enter amount to buy notes इनका AMU سیده اماونټ ورکړه چې تاسو سره موږ شي تاسو سره موږ سره دا نوټ تاسو ته درکړل شي سیده زه وایم if AMU is greater than or equal to 500 که چیرې زیات و یا مساوي و د 500 سره نو معلومه خبره ده چې موږ 500 والا نوټ یو دانه پکې باید جمع شي سیده چې کاونټ باید شي موږ سره د 500 والا نوټ نو موږ سره چې کې دغه اماونټ واخلو اول څه شی دا موږ سره باید یو سره ولیکل شي ځکه چې 500 موږ نه اخلو سیده موږ سره باید ولیکل شي چې 500 والا نوټ یو دانه اخیستل شوی نو دې لپاره چې کوم نوټ 500 کې نوٹ 500 مساوي کوم د AMU divided by 500 چې دلته موږ سره باید سره کې یو موږ ته جواب راځي چې یو نوټ موږ سره اخیستل شوی د 500 والا او بیا څه کې بیا موږ سره د اماونټ باید مساوي د صفر سره کې نو اماونټ مساوي کول د صفر سره نو AMU څه کوو موږ ضرب کوو د څه سره د نوٹ 500 سره او ماینس نوٹ 500 او ضرب د 500 نو موږ سره دینه جواب موږ سره چی راوځي دینه جواب دا راوځي موږ سره ګوره چې مطلب دغه اماونټ څه شی ده موږ سره 500 ده کنه 500 ورکړو نو 500 منفي څو شي اول به ضرب کیږي سیده 500 ضرب د اماونټ کې نوٹ 500 څومره جمع شوی دی یو جمع شوی دی سیده نوٹ 500 ضرب یو منفي یو نو منفي 500 او مثبت 500 نو مساوي صفر سره نو اماونټ بیرته صفر کیږي سیده همدارنګه مختلف کیسونه د ټول لپاره اخلي نسټډ اف ایلس به جوړای سیده else if کې به بیا هم شرط اخلي چې AMU is greater than or equal to so موږ سره دویم څومره ده دویم موږ سره 200 ده سیده او بیا به څه کې همدغه نوٹ 200 equals to AMU divided by 200 mouse missing key okay 200 سیده او بیا به څه کې AMU به مساوي د صفر سره کې AMU مساوي صفر کول سره AMU minus نوٹ 200 او ضرب د 200 سیده نو دا موږ سره هم مساوي صفر شي همدارنګه نور هم اخلم راځم دا ویډیو پاس کوم سیده چې مطلب تاسو پروګرام ډایرکټ الته وګورئ
ښه راځو دا زمونږ پروګرام پوره شه سیده دا ګوره ټول پروګرام موږ ولیکه سیده نو موږ سره به راځو ګوره پروګرام رن کوو موږ وایو چې enter amount to buy